با تقدیم و سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان برنامه آشپزی. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، امروز هم می‌خواهیم که شوله ترکاریدار آماده بسازیم. همکارم هنوز هم نامده، نمی‌فهمم که امروز درا کدام ذره ناوقت شد درا سرش که یا کدام مشکل دیگه است. خب مقصد خبر داره که شوله پخته می‌کنیم، نمی‌فهمم که از شوله گریزان است چطور امروز نامده دیگه. خدا خیر پیش کنه، شاید برسه بخیر. خود قدم اول دوستای عزیز، کسایی که میخواین که یک شوله ترکاریدار مزه‌دار در خانه آماده بسازن، قلم کتابچه را گرفتن مواد لازمه را بنویسند. او هغه کسان چې غواړي چې شوله په کور کې آماده کړي، د اړین توکو ځان سره ولیکي. د اړین توکو ده چکن کیوب، وچه دنیا، سره مرچ، زیره، مالګه، لوبیا، نخود، سپینې وریجې، غوړي او همداراز سبزیجات. او لومړی دوستانو باید دوه دانه پیاز به ټوټه کړو. او تر هغه چې د پیاز میده کېږي باید د دیګ هم لږ ګرم سي، غوړي هم باید پکې واچوو. په دا اندازه غوړي او یوه دانه پیاز باید میده کړو. په دغه شکل پیاز دوستای عزیز، یک دانه پیاز باید خوب نازک میده میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. مریم جور تازه است. خیلی صد دقیقه ده. صد دقیقه ده. کور قراری ده. والا شکر ده. څنګه ټول کار نو وخت شروع کړی دی؟ خیرات والا کار می شروع کړ د خاطر چې پروانه وخت شروع شوی و او زه چې خبر یم خو یو غږ را کړو کنه. والا داس یو خبر و چې یو کس راته وویل چې مریم چې د شوله سره جوړه نه ده او نن چې شوله خبرونه کې ده مریم نور ناراضي. نه شوله خو ډیر خوندور خواړه دي، بالخصوص په ژمي کې په سړو کې، او زما خو به بېخي ډېره خوښېږي. رښتیا؟ او بله خبره دا ده چې د ماشومان دپاره یو سره جوړه نه وم، خو خیر هغه بېرته خپرونې په لړ کې هم زه ګورم چې هغه ته وراچوي. زه پوهېږم چې هغه څه شی ده، خو هغه بیچاره شلغم ده او پوهېږم چې شلغم دومره ګټه لري، بیا بالخصوص ژمي کې خو دومره ډېره ګټه لري. کله کله باید شلغم څخه استفاده وکړو او همدارقم دغه دی که نه دلته ما ولیدم دې خاطره مې ویل چې شلغم نه زه ویرېږم چې او همدارقم باید ترکاریدار شوله کله کله باید کور کې آماده کړو. ماشومان دپاره ډېرې ګټه لري. دا باید هر وخت هفته کې یو ځل باید آماده کړو. هغه څه د خاطر خپل ځان د خاطر نه خپل ماشومان د خاطر باید دغه رقم یو ترکاریدار شوله باید آماده کړو. دونکو سره به ستړي مه شي، وکړم صحیح ده پاته ده ستا نه مې ده کړې ته خو ناوخته. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، خدای تعالی دې وکړي چې ښه اوسئ، د ژوند ښې شپې ورځې ولرئ او د خپلو کورنۍ تر څنګ د خوښۍ ژوند تېر کړئ. د پخلي خپرونه ده او نن په خپرونه کې یو ځل بیا هم زه مریم محمدي، همکار مې حشمت الله نورزی ستاسې په درنه چوپړ کې یو. هیله ده چې خپرونې راسره تر وروستۍ شېبو وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ. نن په خپرونه کې حشمت شوله تیاروي، البته ترکاري لرونکې شوله که نه؟ نو تاسو راسره خپرونه تر وروستۍ شېبو وګورئ. حشمت به د اړتیا وړ توکي هم درته ویلي که نه همداسې ده حشمت؟ بلکل و صحیح ده. نو د اړتیا وړ توکي به هم ځان سره نوټ کړي وي درنو لیدونکو. نن کوم خواړه چې خپرونه کې تیاروو ممکن د ډېری زده وي، خو د چا چې زده نه وي او که د چا زده هم یو غواړي لایف یې زده کړي، نو کولی شي زموږ خپرونه له پیله تر پایه راسره وګورئ او نننۍ خواړه هم زده کړئ او په خپلو کورونو کې یې ځان ته تیار کړئ. همداراز یو کاربل هم پاتې دی چې هغه به ورسره کړو. مننه کوو له السعودیه مکروني څخه. السعودیه مکروني ستاسو د کورنۍ لپاره مکمله خواړه، ښه خوندوره، خوشبویه او یو ځانګړی وړاندیز. مننه چې زموږ خپرونه سپانسر کړې. څه کار مې سر ته ورسول حشمت؟ فعلا کار شروع کردیم. در اوایل قرار داریم پیاز میده کردیم. بله. گذاشتیم که تا کم سرخ شد، تا وقتی که بسیار کم سرخ میشه باید رومی میده کنیم. یک دو دانه رومی ته هم اړتیا شته. یک دانه یک دوم میگیریم، 3 دانه رومی. نور څه؟ تو یک کار کو به خاطر که امروز ما وقت آمدی باز چاقو رو بچیم کجا هم چاقوگا که خوردم فکر کنم کدام جای پد کردی. هغه مې دل پر به خاطر از اینکه سرما کار خب تو یک کار که یک چند دانه اکسیر برام تو پست کن. تا ته ما ویلي چر کار اسپاره دغه وګ سپینول مر اسپاره. والا دغه خو لک
دې د خاطره چې لږ وخت نیسي وخت نه نیسي ته همدغسې کوې ښه خیر دا به زه سپینه کوم ستونزه نشته ده ټوکې مې درسره وکړي نو درنو لیدونکو هیله ده چې خپرونه راسره تر وروستۍ شېبې وګورئ او زموږ ملتیا وکړئ نو په خپرونه کې حشمت ترکاریداره شوله پخوي نو هغه کسان چې د شولې مینهوال دي شوله یې خوښېږي هغوی دې هم خپرونه وګوري ډاډمنه یم چې خپرونه وګورئ نو ژر به یې زده کړئ ځکه زموږ د خپرونې هدف همدا دی چې کوم ډول خواړه چې بهرني وي که داخلي وي موږ یې تاسو ته تیاروو نو حشمت یې په خپرونه کې پخوي د دې لپاره چې تاسو هغه زده کړئ د پخولو طریقه یې زده کړئ او همداراز حشمت هم کوښښ کوي چې هر ډول خواړه په بېلابېلو طریقو چې هم اسانه وي او هم دومره وخت ونه نیسي نوي طریقې او هر ډول خواړه تاسو ته تیار کړي تر څو تاسو هغه زده او په خپلو کورونو کې یې ځان ته هم تیار کړي خپلو کورنیو مېلمنو ته هم بالکل 15 دانې وږي مې سپینې کړې بس دي بسنه کې انشاءالله ښه او دا شلغم خو به نه سپینې شلغم هم باید سپین سي نو ښه خو نو چې ته راسره کومک ونه کړې که نه نو خو بیا دا خو نه کېږي نو ښه خیر زه به درسره مرسته وکړم چې مې د لاسه کېږي صحیح ده صحیح ده ومننه هیله کوم دې د خاطر چې ته هم بلد سې کار کې او اشپزي باید زده کړې والله زما خو پخلی زده دی کله کله چې درته وایم زده مې نه ده ټوکې کوم درسره ښه ځان خلاصوم شلغم چې شوله کې نو خو بیا دومره میده 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 که چې بیخي پیدا نصیب کړي ښه صحیح ده صحیح ده او اوس هم کله چې پیاز سره کېږي یوه قاشق زیره دا هم باید پیاز سره سره سي او پیاز هم او همداراز چې د واچول زیره باید پیاز سره سره سي او پیاز هم باید دومره ډېر سره نه سي یعنې کله چې لږ سره سو بیا رومیان باید واچو او دا غوړي بیخي کم ده خو خیر که چیرې کم سو بیا لږ نور درنو لیدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونه په یوټیوب هم وګورئ موږ ته پیغامونه پرېږدئ د خپلې خوښ خوړو نومونه ولیکئ حشمت به هم کوښښ وکړي چې ستاسو غوښتنې ومني او په پخلي خپرونه کې ستاسو د خوښې خواړه چمتو کړي تر څو چې تاسو یې د پخولو طریقه زده کړئ او په خپلو کورونو کې ځان ته تیار کړئ بله ښه دا 3 دانې خو بس شو که نه که هغه یو پاتې خفه نشي هغه هم سپین کړم کم یو دغه هغه هم سپین که چې او که زه ګوته غوسه کړم دغسې غټ چاړه د لاس کې راکړی پام کوه خیر اوس هم رومیان خانو خبرې کوه زه خو کار کوم همداسې کله چې رومیان اوس نو هوږه به زه واخلم کله چې رومیان لږ سره هوږه بس ده هوږه بس بسنه کې اوس هم باید هوږه باید میده کړو درنو لیدونکو لکه تاسو چې ولیدل حشمت پیاز او اندازه سور کړ ورسره یې زیره هم ور واچوله هغه هم لږ سره شو رومیان یې هم میده کړل او رومیان یې هم ور واچول نو اوس د وار د هوږې راورسېد هوږه به هم میده کړې او هغه به دیګ ته ور واچوي تر هغې چې رومیان سره کېږي لعاب صحیح جوړېږي نو پاتې کارونه به هم حشمت ته سره کړي تاسو راسره وګورئ صحیح دا هم هوږه او اوس هم یو څو دانې تازه مرچ راکړه ښه مرچ به دغه دې درکړم همالته یې کېږده دا یو دانه زما له طرفه تا ته ډالۍ صحیح څلور دانې ډېره مننه روبي هم نو دلته ګازرې هم ایښي ګازر ته به هم اړتیا وي کچالو څنګه ایښي دي کچالو هغه دا دې خو سپین نه کړه ته خو ما ته شلغم وویلې خو شلغم او کچالو ته ما ټول کار وکړ نن خیر نو پروا نه کړي خو دومره صحیح ده حالا دوستای عزیز شلغم میده میکنیم وقتی که میگیم شلغم میده میکنیم مریم قسم چپ چپ سعی میکنه که چرا شلغم ما ډېرې میده که چې بیخي په شوله کې معلوم نشي زما نور خوښېږي خو په شوله کې مې رښتیا نه خوښېږي چې شلغم پکې واچوو او شوله کې دومره خوند کوي یو شوله کې او بل هاش کې او بل څه کې ډېره خوند کوي شلغم په شوروا کې شوروا کې خو یقینا خوند کوي شوروا کې ډېره خوند کوي هاش کې او نور شوله کې ډېر خوند کوي دا چې ته ورسره دشمنی لري نو نه دښمني نه لرم شوله کې مې نه خوښېږي خیر نن به یې وګورو څه ډول ده صحیح ده بالکل رومیان به هم سره شوي
ښه سره زه وګورم دغسې واړه واړه میده کې چې شاله کې معلوم نه شي نه ډېر واړه واړه ده انشاءالله دا رومیان چاړه هم ورو ورو سره کېږي دا هم غټه وه یو دا واړه کچالو هم واړه یخ چاړه و ده راکړه دا غټه چاړه دا هم دومره تیره نه ده خو خیر تر دې ته مو یوازې پیاز پرې کړه که نه حشمت او رومیان مو ور واچول پیاز او رومیان او سره د زیره وه که نه زیره و ځینې کسان هغه ساده په شکل آماده کوي غوړي هم پکې کم اچوي بیا په آخر کې داسې سپینه په شکل شوله آماده کېږي بیا په آخر کې په منځ کې چکه یا قروت بیا پر سر غوړي سره کوي هغه شوله هم خوند کوي چې هغه کې لږ دا مسالاجات پر سر یې باید لږ واچو د نیاز څخه باید ګټه واخلو لږ د نانا پودر څخه ګټه واخلو او همداراز سره مرچ پکې واچو لږ مسالاجات نه ګټه واخلو او غوړي باید پکې سره کړو غوربندۍ شوله ورته وایي که نه یو غوربندۍ شوله ده چې هغه کوفته سره پخ کېږي او یو شکل غوښه سره پخ کېږي او یو شکل ده چې دا غوښه ډېر میده میده ټوټه کوو لومړی په غوړي پیاز سره څه کوو بیا هغه باید ښه نرم سي هغه غوښه باید ښه نرمه ښه نرم سي بیا شوله سره چې پخ کېږي دا غوښه دومره نرم وي چې هېڅ معلومیږي نه چې دا څنګه داسې بیخي حلوا غوندې باید هغه غوښه باید آماده سي هغه شوله هم ډېر خوند کوي خیر یو ورځ بیا غوربندۍ شوله هم تیاره کړې حشمت ځکه ډېر نوم لري ډېر کسان یې خوښوي هم که نه صحیح ده لپاره نو دغه ترکارۍ شوله د حشمت تیاروي تاسې زده کړئ انشاءالله و دا چاړه هم د کار نه نن دا هغه ته یوه غټه چاړه ایښې فکر کوم هماغه د میدولو د خو هغه پرېښې ده دغه دوه نورو سره د ظلم راخیستی او د هغه به واخلو یا د خاطره چې دا نور کار ونه کړه نو شلغم هم میده شو درنو لیدونکو هغه رومیان او پیاز مې سرې شوي وو هغه ته مو ور واچول او ترڅنګ یې ګازرې مو هم دا دې میده کړلې او دا هم ور اچوو بله او نور شلغم لږ سره شو نور رومیان هم سره ده اوس هم نوبت اوبه ته رسېدلې ده چې اوبه پکې باید واچو دا چې څومره اوبه ور اچو حشمت دا ووایه وروسته له هغې به یوه لنډه دمه واخلو اوبه لږ ډېر اچو دې د خاطره چې شوله کله چې پخوو هغه هم د سپینې وریجې څخه باید اوبه لږ ډېره واچو دې د خاطره چې سپینې وریجې چې وای ډېر لري باید لږ اوبه یې ډېرې بله بیا بل خصوص چې ترکاریداره شوله پخوو اوبه یې باید لږ ډېره وي چې د هغه شوله خپله داسې نری په شکل یا ډېره سخت نه داسې نری په شکل آماده سي چې قاشق سره یې وخورو ډېر یو خوندور شوله آماده کېږي درنو لیدونکو لنډه دمه لرو له دمې بېرته راګرځي اوس موږ ملتیا وکړو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو یو سلام هغه لیدونکو ته چې همدا اوس مهال زموږ له خپرونې سره یوځای شوي دي او تکل د دې لري چې خپرونه راسره تر وروستۍ شېبو وګورئ نن حشمت په خپرونه کې ترکاري لرونکې شوله تیاروي دا چې نیم کارونه مو ترسره کړل او همداراز د دمې په لړ کې مو کچالو هم حشمت میده کړل نو دا چې نور څه ترسره کړو دا به هم تاسو ته حشمت وویل تاسې زموږ ملتیا وکړئ تر وروستۍ شېبو راسره خپرونه وګورئ کچالو را هم میده کردیم زردک هم میده کردیم حالا داخل دیگ انداخته بله یعنی به این شکل داخل دیگ مندازیم نو پیاز مو سره کړی که نه حشمت در قدم اول پیاز سرخ میکنیم خب قدر زیاد نه همراهش یک قاشق زیره او رو هم یک کم سرخ میکنیم بعدا رومی را انداخته رومی را هم سرخ میکنیم ولی رومی را پیاز هیچ قدر زیاد سرخ نمیکنیم اگر شما در تصویر دوستا ببینید ببینید که رومی قدر سرخ نشده پیاز هم به این شکل قدر زیاد سرخ نشده به خاطر که هم از یک غذایی که آماده میسازیم هم مزه‌دار باشه هم به خاطر صحتمندی خود باید بسیار زیاد توجه داشته باشیم که روغنش به کدام اندازه باشه از نمک باید زیاد استفاده نکنیم پیاز باید زیاد سرخ نکنیم یعنی هر غذایی که آماده میسازیم اولین و مهمترین نکته میسته که باید متوجه صحت خود باشیم او پیږي چې حشمت زموږ ټولنه کې ډیری داسې کسان دي چې خواړه ښه سره نه شي ډېر غوړي ونه لري ډېره توندي او ترخوالی ونه لري او ډېر مسالهجات څخه پکې ګټه وانه اخلي نو هغه خواړه څوک خوري هم نه که نه پیاز خو بیخي ډېری ځایونو کورونو کې چې دا ډېر سره کوي چې سره نه شي نو خوند نه ورکوي همداراز د غوړیو په حساب غوړي ډېر استعمالوي نو د دې تر څنګ چې د خوړو خوند پسې ګرځو د خپلې روغتیا پسې هم وګرځېږو بله خب
به این شکل از چیکن کیوب یا وجیتیبل کیوب هر کدامش که بود دوستای عزیز باید استفاده کنیم، به خاطر که در شوله ترکاریدار، سوپ، شوربا از کیوب اگر استفاده کنیم مقدار مزه‌دارتر و خوبتر آماده میشه. دادنی بس نکنید. بله. و همچنان زیادتر پیشتر یادآوری کردیم که به اطفال باید به این شکل شوله ترکاریدار، کسایی که در خانه اطفال دارن به اونا باید به این شکل شوله ترکاریدار آماده بسازن تا که اونا نوش جان کنن و صحتمند باشن. بله. نو درنو لیدونکو تر یو حده مو کارونه سرته ورسېدل، څه چې د اړتیا وړ توکي وو او هغه په اوبو کې جوش کېدل ور واچول او همداراز په اندازې سره اوبه مو هم دیګ ته ور زیاتې کړې. نو اوس به د څه شي وخت را رسېدلی وي؟ نوبت به این رسیده که برنج اضافه کنیم. ببینیم که کدام ضرر نداره. برنج باید قبلا خشتی کړی مو سی کنه؟ بله. په څومره وخت باید خشتی کو حشمت؟ حداقل نیم ساعت الی یک ساعت پیش برنج باید تر کنیم. اگر از اون کم زیادتر هم تر کنیم مشکل نداره. کم از کم یک نیم ساعت الی یک ساعت باید قبل از اینکه آشپزی رو شروع کنیم باید برنج تر کرده باشیم تا که برنج یک کم خود آماده بشه، یک کم هوا به خود کش کنه. نو وریجې مو هم ور واچولې. حشمت یادونه وکړله چې نیم ساعت الی یو ساعت تاسې کولی شئ چې هغه مخکې له مخکې خشتې کړئ په اوبو کې تر څو لږ څه نرمې شي او وروسته چې اوبه مو ترې لرې کړئ نو کولی شئ چې دیګ ته ور اضافه کړئ. نو حشمت اوس څه کوو؟ حالا دیگه نوبت به این رسیده که لوبیا و نخود باید اضافه کنیم. هغه لوبیا چې مخکې له مخکې مو نرم کړي اوسي. بله. و همچنان نخود له نخودو څخه هم ګټه اخلو. باید لوبیا و نخود قبلا نرم کنیم. چون در خانه که اگر بعض اوقات لوبیا نخود در به شکل آماده می‌سازیم، در قدم اول که لوبیا بالخصوص نخود که آماده شود و پخته شود اول خود میتونیم یک کاسه از استفاده کنیم به شکل شور نخود. بعدا میتونیم که قورمه آماده بسازیم، میتونیم دهاش استفاده داشته باشیم. در سالاد بله در سالاد میتونیم که از استفاده کنیم. و همچنان در شوله در برنج بعض اوقات میتونیم که یک برنج نخود پلو آماده بسازیم، یک برنج خوب مزه‌دار بر خود آماده بسازیم. یعنی میتونیم که از نخود در بسیار غذا استفاده کنیم و نخود اگر شما معلومات بگیرین مثلا میتونین که از گوگل برین معلومات بدز بیارین که نخود چقدر فواید داره. اگر شما از فواید نخود با خبر شوین حتما هفته یک بار از نخود استفاده میکنید. بله نن سبا خو انټرنیټي سایټونه همداراز ګوګل او نور ټولنیز رسنۍ د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره یو ښه سرچینه ده. بله. نو تاسو کولی شئ چې د خوړو د هر ډول خوړو په اړه معلومات ترلاسه کړئ او ډاډه هم شئ او همداراز د هغوی په ګټو او اضرارو باندې هم پوه شئ چې څوک هغه باید ونه خوري او څوک یې باید وخوري. نو حشمت وریجې هم ور اضافه کړي دیګ ته او ترڅنګ د دې نخود هم او لوبیا هم. البته هغه نخود و لوبیا چې مخکې له مخکې نرم شوي دي. بله و این هم یک چند دانه مرچ. بله. ولی مرچ به نظر ما کم است. اونجا همکار ما از دور صدا داره که مرچ زیاد پردی. تا خو ما یو دانم د سوغاتی هم درک. شما دوستا هر چی که اضافه کردین ما نمیگیم که شما زیاد یا کم نظر به خوراکتون خو یک ذره کم او دا مرچ لږ ما مخکې ولید خواږه هم دي ښه ترخه نه دي. ها نو صحیح ده چې ترخه نه ده بس بیخی ازاد به څو دانې نورم باید پکې واچو. خیر دومره بسنه کی. بله ښه یو ځل بیا هم لیدونکو ته یادونه وکړه حشمت چې څه څه مو ترسره کړل او څومره وخت لپاره دا باید پرېږدو. صحیح ده بیخي صحیح ده. لومړی خو دا دیګ بخار ته باید توجه ولرو چې داسې نه شي چې ورپسې ډېر وي او تو مصروف وي. در قدم اول که به چه شکل آماده ساختیم پیاز سرخ کردیم. یک مقدار زیره یک قاشق زیره اضافه کردیم. پیاز با زیره کم سرخ شد رو میره که سرخ شد بعدا باز چیز اضافه میکنیم اون سبزیجات را که خوش داریم میخوایم در شوله اضافه کنیم. شلغم و کچالو. شلغم یکی کچالو یکی زردک. از این سه ترکاری باید 100% استفاده کنیم که فواید پیشتر داره. اونا رو میده کرده انداخته بالا شاب هم اندازیم. بگذاریم تا آب جوش بیاد. وقتی که آب جوش آمد مساله‌جات استفاده میکنیم. در کنارش چیکن کیوب استفاده میکنیم. یک دو دانه یک چیکن کیوب هم انداخته تا به شکل لعابدار و مزه‌دار آماده شود. بعداً برنج انداخته و سرپوش دیگه بسته میکنیم بگذاریم. خب اگر متوجهش باشیم که کم ایره آهسته آهسته شور بدیم تا که قسمت پایینی دیگ نچسبه خوب بهتر. اگر اینکه وقت کم داشتیم سرپوش دیگه بسته میکنیم و آتش نرمال وقتی که
به این شکل بخار گرفت. وقتی چیزی بخار گرفته دیگه آتش دیگه کم میسازیم. بله بلکه اور لگ تیز وی کنه وروسته کم او. بله در اول باید تیز باشه تا که دیگه بخار بگیره. وقتی که بخار گرفت آتش نرمال میگذاریم تا که شعله به شکل آماده شه و به شکل یعنی دم بخوره و برنج به شکل صحیح منظم نرم شوه و هم آب که داره به خود جذب کنه. یک مقدار آب بالاش اضافه میمونه. با زور در اخیر وقتی سر دیگه باز کردیم خوب با هم میکس میکنیم و در یک ظرف انداخته و نوش جان میکنیم. به این شکل دوستای عزیز میگذاریم که دم بگیرن. نو حشمت دا وایي چې دیګ خو دم واخیسته. نو یو بیا هم لیدونکو ته یادونه وکړه کله چې دیګ سره بندو څومره وخت دم ورکو او څه ډول باید وژامده شي. اول ما سر دیگه باز کنم و تا وقتی که بخار ببراید یک ذره گشنیز بده کم. ما ته خو جالبه ده حشمت بعض کسان دغه د دیګ بخار تف نه دی داسې لاس داسې کوي چې بوی کې پوهېږي چې دیګ تیار دی که نه دی تیار. دا څنګه پوهېږي پرې دی؟ والا دا بوی کې بیا معلومیږي کله چې دا بوی کې بیا بوی کې معلومیږي چې پوخ ده که نه ده. او ما چې وکتل چې بیخي 100% صحیح پوخ ده انشاءالله. او تر هغه چې دا بخار وځي باید لږ د نیاز څخه استفاده وکړم. ته تر هغې شوله راوکړه حشمت. زه به هم مننه وکړم له السودیه مکروني څخه. السودیه مکروني ستاسو د کورنۍ لپاره مکمله خواړه ښه خوندوره خوشبویه او یو ځانګړی وړاندیز. مننه چې زموږ خپرونه اسپانسر کړې. بله پیشتر که یادآوری کردم که قدم اول اینمی میفهمی که بسیار قوی سینمی آب بالای اول می داشته باشه. څنګه ورته وینې پیږم خو ورته سرسر وایو د شولې. تاسو ورته څه وایي نه پیږم. همون سرسرش صحیح است. ښه صحیح ده. در صورتی که باز روغن بسیار زیاد استفاده نکنیم به خاطر که اگر روغن زیاد باشه باز تمام روغن بالا می باشه و برنج خالی پایین باز به او خاطر زیاد چرب می باشه اطفال ما از مریض نشه. روغنش کمتر استفاده کنیم هم به صحت ما مفید است. بالخصوص شوله ترکاریدار که آماده می سازیم کوشش نمیکنیم که روغن زیاد باشه. روغن هرچی کم باشه بهتر است. این حالا دیگه باید خوب مکسش کنیم به خاطر که قسمت پایین یک کم سخت می باشه. بله نو دا باید لږ څه اوبلنه یې حشمت کنه. په پیل کې دې ویلي و چې ډېر باید نه چې اوبه یې پکې وچې شوي وي. بله یک کم آبدار باشه و این هم یک مقدار گشنیز. بله گشنیز هم در اخیر به امراش اضافه میکنیم. نو پخه شوی ستا په نظر بیخی؟ 100% انشاءالله پخته شده. به خاطر که ما وقت دادیمش تا برنج خوب دم گرفت و کوشش کنیم که هر وقت هر غذایی رو پخته میکنیم در آتش بسیار نرمال یک کم وقت برش معین بسازیم که کم وقت زیادتر داشته باشه به خاطر از اینکه به شکل صحیح و منظم نرم شه. معلوم از این غذا رو ببینم که در چه حالت قرار داره. مهمتر نمکش است که نمکش کم نباشه. نه بگیم شوله که مال کم وی بیا ور اچولې شو کنه فکر نو کوم کنه حشمت. نه نمکش هم صحیح است انشالله. خب غذا آماده است. بله و یک غذای هم مزه‌دار و هم قوی. بله زیادتر وقتا کوشش کنیم که در خانه به این شکل غذاها را آماده بسازیم کم مزه‌دار باشه هم قوی باشه و هم چی باشه هم داسې خواړې چې د لیدونکو خوښ شي او هم داسې خواړې چې ټول وخوري کنه. داس چې هم خوندوري هم مزه‌داري هم خوندوري هم آساني هم ګټور او دغه نارنج پاتې دی اقتصادي چې اقتصادي خواړه. دا نارنج به وخت ټوټې بېږي صحیح. صحیح ده. ځکه شوله چې د بې نارنج مزه نه کوي. ښه نو زموږ کار هم خلاص شو. درنو لیدونکو خپرونه مو پای ته رسېدلې ده. شوله هم تیاره شوله. البته د ترکارۍ شوله ډېر ښایسته رنګ لري او ډېر ښایسته بوی. تاسې هم کولی شئ په خپل کور کې همداسې شوله لکه څنګه چې حشمت ویلې ډېر اسانه لږ څه وخت نیسي خو د دې لپاره چې شوله تیاره کړئ طبعا نو یو څه دم به ورکوي یو څه فشار به دیګ اخلي. هغې وروسته یو څه وخت څخه نیم ساعت وروسته چې داسې یو معتدل اورم پسې پرېښئ نو تاسې کولی شئ چې هغې څخه وروسته شوله تیاره شي او ګټه ترې واخلئ. نارنج برات خوب تا آماده ساختیم. این نارنج هم خودت بی. ډېره زیاته مننه. شوله اضافه کو باز نوش جان کو. درنو لیدونکو د نن ورځې خپرونه مو همدومره وه. خدا تعالی دې وکړي چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي. تر بیا بله وخت مو په پاک الله سپارو. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. دوستای عزیزی بود برنامه امروز ما. خدا کنه که مورد علاقتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی خداحافظ و نگهدار. له لیدلو مو مننه. السعودیه مکروني پوره خواړه
په مناسبه بیه. دغه خپرونه تاسو ته د السعودیه مکروني لخوا وړاندې شوه. السعودیه مکروني. د السعودیه مکروني انحصاري څانګه عتیق الرحمن ګروپ.